د دې جینۍ نوم آمنه دی او د دې 16 سال عمر دی او د دې سره چې کومه دوکه شو د نو هغه سره هم خپل مور او پلار کړل. ستاسو ذهن به مکمل طور باندې وخوځېږي چې مور او پلار د خپل لور دپاره داسې سوچ کوي. ملګرو دا واقعه په میاوالی کې راغله، یو هفته مخکې دا واقعه راغله په یو وړوکي شان کلي کې. که تاسو دا واورېد نو مکمل طور باندې به حیران شئ. ملګرو سیټ چې تاسو ته جینۍ ښکاري نو د دې نوم آمنه دی او د دې 16 سال عمر دی او د دې مور او پلار د دې رشته کوله او چې کم کس له دا ورکوله نو هغه په سعودي عرب کې و، مسافرۍ له تللی و، نور پاکستانی و خو هغه په سعودي عرب ته تللی و مسافرۍ له. نو چې کله دې آمنه دغه هلک تصویر راوړ نو آمنه چې کله د هلک تصویر ولیدو نو هغه ډېر زیات ښایسته تصویر و. نو آمنه ولګېده او ویلې چې زه دې رشتې ته تیاره یم، تاسو زما د هلک خوښ دی. د هغه نه پس چې ده نو دې مور پلار چې ولګېدلو او د کومه د هلک چې کومه خلک وو نو هغه هم راغلل او دې جینۍ کوجدن مکمل طور باندې وشوه. چې دې کوجدن وشوه لږ وخت پس چې ده نو دې جینۍ واده شروع شو. نو د دې جینۍ چې واده شروع شو د سعودي عرب کې چې دې کوم هلک له ورکړو نو سعودي عرب نه هغه هم راغی پاکستان ته. چې کله هغه پاکستان ته راغی او واده سیستم شروع شو، سامان مامان یې ورله وکړو نو مکمل طور باندې د آمنه چې کومه کور خلک وو نو هغه خپل رشته دارانو ته وویل او د آمنه کور ته ټول راجمع شول. کوم هلک له چې آمنه ورکړو نو هغه هلک هم د آمنه کور ته راغی. چې کله هغه کور ته راغی نو مکمل طور باندې په سر باندې څېره اچېلې وه او هغه د آمنه کور ته راغی. د آمنه یو مامو چې هغه یو فوټوګرافر چې ده نو هغه هم راوغوښتلو. چې کله هغه راوغوښتو نو چې کوم هلک له آمنه ورکوله نو هغه هلک چې ده نو مکمل طور باندې په سر څېره اچېله. خلک ورته وایي که نه چې ته څېره د سر نه لرې کړه. نو چې کله هغه نه لرې کړه ډېر زیات منت یې ورته وکړو، په اخر کې ولګېدو او هغه چې سر نه څېره لرې کړه نو هغه د 65 سالو بوډا سړی و. نو آمنه مکمل طور باندې په هغه باندې څه چل وشو نو هلته یو نږدې هسپتال و. نو آمنه چې ده نو هغه هسپتال ته ورسوله. د هغه نه پس چې ده نو د هغه چې کومه د آمنه چې کومه مامو نو مکمل طور باندې هغه ته چې پته ولګېده که نه چې دې چې د آمنه چې کومه مور پلار دي نو دوی په 65 लाख روپۍ باندې دا خرڅه کړې وه، ځکه چې 65 लाख روپۍ اخیستې وې. نه پس چې دا ملګرو نو آمنه مامو ولګېدو او هغه بوډا سړی هم وځغلاوه او د هغه نه پس چې ده نو هغه کوم خلک چې ورسره راغلی وو نو هغه یې هم وځغلاوه. بیا لاړ په آمنه پسې لاړ نو هغه ته چې ده نو آمنه چې ونه په هوش کې راله او خپل مامو ته آمنه ویل زه دغه سړی نه اخلم او دغه سره زه واده نه کوم. نو آمنه چې کومه مامو نو هغه ورته ویل چې زه تا دغې له نه ورکوم. آمنه مامو ولګېد او دی خپل کور ته بوتله. ملګرو د آمنه چې اوس د کوم کس له ورکړله نو ملګرو هغه د سیالکوټ ته او یو ډاکټر هلک دی او هغه سره به اوس د هغه واده کېږي. یو ښایسته هلک دی ملګرو. نو چېرته هم د خپلې لوریانو سره د خپلې خویندو سره چېرته هم داسې مه کوئ د روپو په وجه باندې. نن د چې نو دا جینۍ خرڅه شوه، افسوس خبره ده یار. زه خو ډېر زیات خفه کړم که نه چې مور او پلار هم د خپلې لور دپاره داسې سوچ کوي چې خپله لور چې ده نو د پیسو باندې خرڅوي. یار د پیسو نه دا تاسو څه جوړ کړي عزت او غیرت او هغه پښتو چې ده نو مکمل لاړه. اوس چې ده نو خلک صرف په پیسو باندې هر څه کېږي. افسوس خبره ده که نه چې د 16 سال جینۍ چې ده نو هغه د 65 سال سړي له ورکړله او د هغه نه پس چې ده نو داسې حال وشو. ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ، زموږ لپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی.